سلامونه ماښام مو پخیر. خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سهشنبه ده د مرحوم یا جدي 18 نیټه او د 2019 کال د جنورۍ 8 نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیک. قطر کې د طالب او امریکایي استازو د غونډې لغوه کېدله. د رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا او طالب استازو ترمنځ قطر کې کېدونکې غونډه لغوه شوې. پاکستان، سعودي او اماراتو کوشش کوي چې دا غونډه په سعودي کې وسي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ولې طالبانو ترجیح ورکړله چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره وویني؟ د رنج بنسټ طرحې په اړه غبرګونونه. د عدلي وزیر وایي د افغانستان اوسني اساسي قانون کې داسې څه نشته چې د سولې د خبرو او دولت سره د طالبانو د یوځای کېدو مخنیوی وکړي. ما در هیچ چیزی را نمیبینم که خاصتا مخالفین مسلح طالب افغانستان یا اعضای قوم شفرات در هیچ چیزی را بیافند که مانع آوردن صلح در افغانستان به اشتراک باشه. اوبو اختلاف په اړه سلا کېدو ته د افغانستان او ایران نږدېوالی. افغانستان او ایران د اوبو په ګډون د ګډو همکاریو سندونو په اړه سلا ته نږدې شوي. ما به خواستهایی که مورد نظرمان بود رسیدیم و قرار است معاهده دریای هلمند به گونه کامل از سوی دو جانب تطبیق شود. خوست کې پر ولسي وګړو بمي چاودنه. لږ تر لږه 2 کسانو ژوند بایللی او 23 تنه نور ټپیان. هند، چین او روسیې سره د اړیکو نږدېوالي په اړه د ایران هڅې. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي تهران غواړي له نوي ډیلي بیجینګ او مسکو سره نږدې اړیکې ولري. ښه راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فاور اکبر صاحب. د رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا او طالب استازو ترمنځ قطر کې کېدونکې غونډه لغوه شوې. که څه هم تمه وه چې دا غونډه به په قطر کې سبا او بل سبا وشي، خو ځینو طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دا غونډه د دواړو لوریو ترمنځ د اجنډا پر سر اختلاف له کبله لغوه شوې. تر دې وړاندې جده کې هم د افغانستان سولې په اړه یوه احتمالي غونډه لغوه شوې وه. ورته مهال په سیمه ییزو چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد عمر داودزی په 4 ورځني سفر نن اسلام آباد ته تللی. په داسې حال کې چې تمه کېده د جدي په ناسته کې د طالبانو د ډلې د انکار وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو چهارشنبه قطر کې پیل شي، خو د طالبانو یو شمېر چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دواړو لوریو ترمنځ د اجنډا پر سر د اختلافونو له امله دغه ناسته لغوه شوې ده. پاکستان، سعودي او اماراتو کوشش کوي چې دا غونډه په سعودي کې وسي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ولې طالبانو ترجیح ورکړله چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره وویني؟ یو شمېر هغه کسان چې د دوحې له ناستې خبر دي وایي تمه کېده سو په دوحې ناسته کې د دوی دواړو لوریو ترمنځ له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتو، له تورلیسته د طالبانو ځینو نومونو لرې کولو او لنډمهاله اوربند په هکله جدي بحثونه وشي. خو حکومت د سولې هڅو ته دوام ورکوي او له همدې امله د سیمه ییزې سولې او اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی نن پاکستان ته لاړ. یکی از رؤسای وزارت امور خارجه در سفر آقای داودزی همراهی میکنه و یکی از مواردی که بسیار مهم است جلب حمایت های کشورهای منطقه به خاطر صلح. موږ خپل ټولې هڅې کوو چې افغانستان یو سوله ییزه لیږدونه او سیاسي توافق ولري. دا هغه کار ده چې طالبان یې باید ترسره کړي، خو موږ به هیڅکله د نورو په جګړو کې ونډه وانخلو. عمران خان د غرض له طالبانو او حقاني شبکې د پاکستان ملاتړ ردوي او وایي څنګه امریکایي او ناټو ځواکونه ونه شوای کړی څو دغو ډلو ته ماتې ورکړي. د عدلي وزیر وایي د افغانستان اوسني اساسي قانون کې داسې څه نشته چې د سولې د خبرو او دولت سره د طالبانو د یوځای کېدو مخنیوی وکړي. په دې وروستیو کې یو امریکایي تحقیقي بنسټ د افغانستان سولې او راتلونکي نظام په اړه د طرحې یو سند جوړ کړی چې د انتقالي حکومت منځته راتګ او پر اساسي قانون بیاکتنه یې مهمې برخې دي. خو د عدلي وزیر وایي چې په هره برخه کې به وروستۍ پرېکړه د افغانستان دولت کوي.
د سولې او د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د رند په نوم امریکایي بنسټ د څېړنیزې طرحې مسودې د جزئیاتو له خپرېدو یوه ورځ وروسته د عدلیې وزیر له تلونیو سره په مرکه کې ټینګار کوي د اوسني اساسي قانون مادې د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو په وړاندې خنډ نه رامنځته کوي. قانون اساسی افغانستان در خیلی موارد قانون بسیار پیشرفته است و ما چیزی را نمیبینم در حالی که ما یک دکتر طب هستم، در حالی که ما شاگرد حقوق هستم، شاگرد شریعت و کتاب الله و حدیث پیغمبر هم هستم. ما در این چیزی را نمیبینم که خاصتا مخالفین مسلح طالب افغانستان یا از این قوم و افراد در این چیزی را بیافند که یعنی مانع آوردن صلح در افغانستان به اشتراک باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیشن په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم له طالبانو سره د سولې او په دې برخه کې د نړیوالو هڅو په هکله بحث وکړ. یو شمېر سناتوران د واشنګټن او کابل اوسنۍ ګټې ګډې بولي او ټینګار کوي چې امریکا به په افغانستان کې د کمونیستي رژیم د وخت په شان اوس هم د سیمې د وضعیت په هکله سنجول شوې پرېکړه وکړي. اگر دیروز خطر کمونیسم بود امروز خطر تروریسم است که هر دو یکسان جهان بشریت را تهدید میکرد و تهدید میکنه و هر تصمیم مطابق با واقعیت‌های افغانستان بوده باشه. خود مشران جرګې ځینې نور غړي یوازې پر پاکستان د فشارونو زیاتوالی لا طالبانو سره سولې ته په رسیدو کې اغېزناک بولي. خواست ما از جامعه جهانی این است که فشارهای بیشتر باید بالای پاکستان وارد شود تا زمانی که پاکستان فشار بالای طالبها وارد نبکند طالبها هیچ گونه حاضر نمیشوند که با نماینده های حکومت افغانستان نشست داشته باشند. ټول طالبانو مشران ټول پاکستان کې دي، لمغه چې قومانده صادریږي، لمغه چې کار کوي، لمغه چې پاسپورتونه ورکوي، لمغه چې دنیا ته روان دي. په افغانستان کې د سولې او حکومتولۍ په 50 مخیزه مسوده کې راغلي چې په ټول هیواد کې له اوربند وروسته باید یو انتقالي حکومت جوړ شي او په اساسي قانون کې د بدلون د حکومتولۍ پر بڼې د بیاکتنې او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د لوی شمېر تدریجي وتلو په شان مسایل پکې شامل دي. رند امریکایي څېړنیز بنسټ دغه سند د واشنګټن لپاره برابر کړی او ویل کېږي چې امریکایي چارواکو هم هغه له کابل او د سیمې له هیوادونو سره شریک کړی دی. افغانستان او ایران د ګډو همکاریو سندونو په اړه سلا ته نږدې شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سند د لاسلیک لپاره په 5 کمیټو کې خبرې روانې دي او دواړو هیوادونو په 3 کاري کمیټو کې یوې سلا ته رسیدلي دي. د اوبو کډوالو کلتوري چارو په اړه کمیټو کې خبرې وروستۍ شوي دي. د اوبو پر سر له څو کلونو اختلافونو وروسته کابل او تهران د ګډو همکاریو د سند لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. در بحث کمیته های 5 گانه ما در 3 کمیته توافق کردیم، کمیته آب، کمیته مهاجرین و همچنین کمیته فرهنگی. البته در 2 کمیته دیگر یعنی کمیته های امنیتی و اقتصاد و ترانزیت تا هنوز اختلافات ما پابرجا هست، تا هنوز به توافق نرسیدیم، بحث هاش باید ادامه پیدا بکنه. ایران او افغانستان د اوبو پر سر اختلاف لري، خو د اختلافونه څه ډول اوارده شي؟ ما به خواستهایی که مورد نظرمان بود رسیدیم و قرار است معاهده دریای هلمند به گونه کامل از سوی دو جانب تطبیق شود. یک ضرورت فعلا تهران و کابل را کنار هم قرار داده و او نزدیک شدن اسلام آباد بر محور طالب و آمریکاست. په دې لړ کې ځینې سرچینې وایي د امنیتي کمیټې په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي او ایران د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې د دې سند پر لاسلیک کولو ټینګار لري. د عدلیې وزیر خبرداری ورکړه چې د اساسي قانون نه دی داسې څه نه کمیږي چې په وینا یې د دې کار موخه د افغانستان د خلکو له اساسي حقونو سره لوبه ده. عبدالبصیر انور وایي د اساسي قانون د تعدیل تګلاره خپل اساسي قانون کې شته او باید له اساسي قانونه د داسې څه نه کمیږي چې موخه یې د حاکم نظام د صلاحیتونو ځواکمنتیا وي. په ورته وخت کې د عدلیې وزارت د ټولنیزو چارو مرستیال وایي د افغانستان اساسي قانون یو ډیموکرات او ښه قانون دی. د سولې په اړه طالبانو د موافقې په صورت کې د هیواد د اساسي قانون د تعدیل په هکله د اندېښنو له زیاتوالي سره پر یو وخت د عدلیې وزیر له قانون اخوا د تعدیل د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. لویه جرګې ده که
به خاطر تعدیل قانون اساسی در قانون اساسی افغانستان آمده. او را انشاءالله هر کدامتان میفهمین که او ظروف شرایط آماده شود و چیزایی از قانون اساسی حذف نشود که هدف از او بازی با حقوق اساسی مردم افغانستان باشه و چاق کردن صلاحیت‌ها و توانمندی‌های نظام حاکمه و نام گذاشتن‌های مبالغه‌آمیز به نظام حاکمه و به جای از او محروم ساختن یک قسمتی از جامعه ما یا قسمت زیادی از جامعه ما از حقوق و صلاحیت‌هایشان باشه. عبدالبصیر انور چې په کابل کې د اساسي قانون د تصویب اونۍ له امله جوړ شویو مراسمو کې خبرې کولې وایي باید له دې قانون داسې شیان لرې نشي چې د خلکو له اساسي حقونو سره لوبې وشي. اگر تعدیل قانون اساسی با همین رویکرد مطرح گردد باید با جبین باز به آن پاسخ مثبت داد و طرح‌های علمی و سالم به منظور تعدیل و اصلاح قانون اساسی را در راستای تأمین منافع ملی کشور و رفع چالش‌های برخواسته از برخی خلاهای موجود در آن پذیرفت. د عدلیې وزیر زیاتوي یوازې د اساسي قانون د تعدیل او اصلاح بحث د هغو نیمګړتیاو او تشو له مخې چې د دې قانون د اجرا په څه باندې یوه نیمه لسیزه کې جوت شوي منطقي او عادلانه دی. آن چیزی که مهم است ما یک قانون اساسی بسیار دموکراتیک و خوب داریم در روی کاغذ اما این اکتفا نمیکنه. چیزی که مهم است باید ماده ها و مفاد قانون اساسی در عمل تطبیق شود. حکومت و قدرت و مشروعیت از مردم برمیخیزه به حکومت میآیم، اما در نظام های طالبانی و اماراتی و خلافتی در اونا معتقد است که خداوند به یک شخص خاصی این صلاحیت میده و او شخص خاص این حق زندگی حق حقوق مردم را بر مردم حکومت میکنه و این حقوق برای زنا به رسمیت میشناسن. په دغه مراسمو کې د عدلیې وزارت د ټولنیزو چارو مرستیال د هیواد اوسنی اساسي قانون یو دیموکراتیک او ښه قانون بولي. 7 مورد از قوانین که در قانون اساسی پیش بینی شده تا اکنون طی مراحل نگرده. دغه وزارت د هیواد اوسنی اساسي قانون اتم اساسي قانون ګڼي چې په 1402 لمریز هجري کال کې په رسمي جریده کې خپور او عملي شو. خوست کې د روغتیا چارواکي وایي بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه 2 تن ژوند بایللی او 23 تنه نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودېدونکي توکي د سړک غاړې ته په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي او پیښه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. عبدالحق عمري ریپورټ استول. دا چاودنه نن غرمه شاوخوا 12 بجې د خوست ښار اړوند د سپین جومات ته څیرمه د ښاریانو د ګڼو ګوڼې په سیمه کې رامنځته شوه. د خوست عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په دغه پیښه کې 2 تنه ملکیان وژل شوي او د 2 پولیسو په شمول 23 تنه نور ټپیان شوي دي. نور عالم پراته و موټرسایکل و چې پته ونه لګېدله او روم شه نور زیان نه ولا که زه هم خبر سر مو اوس هم دلته و چې د مخ ځای د پیښې عیني شاهدان وایي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړل شوه. دوی زیاتوي د پیښې زیاتره قربانیان هغه کسان دي چې د سړک په غاړه کې بېلابېل توکي خرڅول. یو نفر غوږ خداونه که در خواب خوب و هغه چې دسته زلون مول جلکای به درای هغه کې نیول وو چای نه و چې کله ونه سپاس را لمبر ولا و دراش نه پاته نرته ولګدای چې دا موټر بام وو موټر زیبا می خو په دا معلومات یې سفر امریکا ولا که پته لګي. د یادونې وړ ده د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې داسې سندونه ترلاسه کړي چې پر افغانستان د شوروي له تیري وروسته د مجاهدینو له ډلې سره مالی او د وسلې مرسته کېدله. دا سندونه چې په زرو پاڼو کې دي ښایي چې د پاکستان استخباراتي سازمان پر افغانستان د جماهیر شوروي له تیري 10 میاشتې مخکې له امریکا مرسته ترلاسه کړې وه. د دې سندونو له مخې د امریکا د دې مالي مرستو زیاته برخه د پاکستان د استخباراتي سازمان په وسیله د حکمتیار حزب اسلامي ته رسېدله او د دې لپاره چې د شوروي سرتیرو او د کابل د هغه مهال حکومت پر وړاندې پرې مبارزه وکړي. د دې سندونو له مخې د امریکا د مرسته د جیمي کارټر د ولسمشرۍ په وخت کې مجاهدینو سره کېدله چې له $1 لک پیل شوه او وروسته بیا نوره هم زیاته شوه.
او تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. بیا هم ښه راغلاست. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د پوهنې وزارت سره داسې تفاهم لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به د پوهنې وزارت اړوند ښوونکي بایومټریک شي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون مشر وایي د دې تفاهم لیک موخه پوهنې وزارت کې د روزنې د کیفیت لوړاوی، د انساني سرچینو د مدیریت غوره دی. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي د دې سند له مخې به په ټول هیواد کې شاوخوا 290,000 ښوونکي بایومټریک شي او د خیالي ښوونکو ستونزه به ورسره حل شي. د پوهنې وزارت د سې شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په دغه وزارت کې د جوړښت او دندو په برخه کې د زیاتو اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. ټاکل شوي 290,000 ښوونکي د خیالي ښوونکو د مخنیوي په موخه د دې موافقې په لاسلیک سره بایومټریک شي. ساختار اصلاح شود، تناسب بین ضروریاتی که کیفیت بالا میبره و خدمات حمایوی که در کابل و در ولایات است ای ایجاد شود و تناسب تشکیلاتی متناسب با نیاز آموزشی فراهم شود. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې د دې وزارت کارکوونکي د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو کابو 80% نه جوړوي چې بایومټریک کول به د اصلاحاتو د راوستلو لپاره اغیزمن وي. فعالیت‌هایی از جمله بحث اصلاحات ساختاری و غیر متمرکز کردن معارف که یک بخش عمده کارهای ما را امسال تشکیل میده، این هم مستلزم حمایت بی‌دریغ کمیسیون هست که در واقع ما افراد توانا با ظرفیت و متعهد را شامل معارف بسازیم. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په وینا ټاکل شوی د هیواد د پوهنې له کارکوونکو 290,000 د روان کال تر پایه بایومټریک شي. ویل کېږي چې ټاکل شوی په ټولو وزارتونو کې دا ډول موافقې عملي شي. ورته مهال د روغتیا وزارت وایي تر راتلونکي یوه کاله به د افغانستان د روغتیا برخې د بشري سرچینو ټول معلومات ډیجیټلي شي. د روغتیا وزیر د بشري سرچینو په اړه د معلوماتو د مدیریت شبکې پرانیست غونډه کې ویل چې تر اوسه د روغتیا برخې د 15,000 کارکوونکو معلومات ډیجیټلي شوي او په وینا یې دا کار به د روغتیا برخې د غوره مدیریت او روڼتیا لپاره مهم وي. د لومړي ځل لپاره د عامې روغتیا په وزارت کې د بشري منابعو د معلوماتو د ډیجیټل کولو مدیریت شبکه پرانیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت په وینا ټاکل شوی د هیواد د روغتیا برخې ټول معلومات تر راتلونکي یوه کال پورې د $100,000 په لګښت په دغه ډیجیټلي شبکه کې ثبت شي. د روغتیا د برخې ښه مدیریت، د روغتیايي فعالیتونو څېړل او د هیواد د روغتیايي معلوماتو راټولول د ډیجیټلي شبکې د رامنځته کولو اصلي موخه ده. اول تمام قوای بشری سرتاسر افغانستان داخل میشه. دوم نیازمندی توسطی سنجیده میشه. سوم میتونیم ما برای مکاتب متوسطی طبی برای فاکولته‌ها بگوییم که در ظرف 10 سال آینده ما به چه تعداد پرسنل صحی نیازمند هستیم. د هیواد د روغتیا برخې د بشري منابعو د معلوماتو ډیجیټلي شبکه 12 برخې لري او په دري، پښتو او انګلیسي برابر شوې ده. د کارکوونکو او روغتیايي مرکزونو شمیر، د روغتیايي کارکوونکو د کار مخینه او روزنه هغه معلومات دي چې په دغه شبکه کې ثبتېږي. په دغه ډیجیټلي شبکه کې باید د عامې روغتیا وزارت له رئیسانو تر ټیټې کچې کارکوونکو په اړه معلومات برابر شي. موږ همداراز پر دې کار کوو چې څرنګه په روزمره توګه د هیواد د روغتیايي چارو په اړه معلومات د عامې روغتیا وزارت مشرتابه ته برابر کړو. د عامې روغتیا وزارت په وینا تر اوسه د هیواد د روغتیا برخې د 15,000 کارکوونکو معلومات د روغتیا برخې د بشري منابعو په ډیجیټلي شبکه کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی له دې وروسته دا شبکه د افغانستان د ولایتونو د روغتیايي اړتیاو په څېړلو کې ټاکونکی رول ولري. اهداف که با معرفی سیستم HRMIS بود یکی که ما امی مشکلات و موانعی که در سیستم‌های کهنه بودی را پس کنیم و یک تسهیلات را فراهم کنیم که ما یک سیستم مدرن خدمات ملکی و یک حکومتداری خوب در بخش منابع بشری داشته باشیم. 2,200 روغتیايي دولتي او 400 خصوصي روغتیايي مرکزونه چې 40,000 کارکوونکي لري په ټول هیواد کې فعالیت لري چې یوازې 10,000 د کارکوونکي روزل شوي ډاکټران دي او 20,000 روغتیا پالان او قابلې دي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. بدخشان کې د سختو واورو له کبله مرکز فیض آباد سره د 12 ولسوالیو لارې بندي شوي دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر وایي لا هم د بدخشان په ځینو سیمو کې واوره اوري. په ورته وخت کې د بدخشان ځینې اوسیدونکي وایي د لارو بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
هر کال د واورې د اورېدو له امله د بدخشان ولایت د 12 ولسوالیو لارې بندېږي. سږ کال هم د سختې واورې د اورېدو له امله د زیباک، شغنان، شکاشم، واخان او د درواز د 5 ولسوالیو لارې د خلکو پر مخ تړل شوي دي. 12 ولسوالی به مرکز ولایت بدخشان مسدود است و این یک امر معمول است در بدخشان. بنا به داشتن راه صعب العبور همواره در فصل زمستان با ریزش برفای سنگین راه مسدود میشه. لا بل خو د درواز ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي چې په فیض آباد کې راګیر شوي وایي درنه واوره د دې لامل شوي چې خلک آن له یوې بلې ولسوالۍ ته تګ راتګ نشي کولی. در دروازه ها متاسفانه بدون از اینکه راهها بند میشن، دره به دره، قریه به قریه، قشلاق به قشلاق، یعنی تلفن هم وجود نداره که از طریق تلفن از قوم و اقارب خویش کسک معلومات بگیری. مشکلات به همین برفکشت است که راههای مواصلاتی بین قریه ها و دیهات اطراف کاملا مسدود بوده و الحال هم همون برنامه جریان داره که فعلا این هیچ کس به این صدای مردم گوش نداده. اخو د نوسۍ ولسوال خبرداری ورکوي که سیمه ییز چارواکي د دوی ستونزو ته پام ونه کړي انساني ناورین به رامنځته شي. مردم به کلینیک رسیدگی نمیتونن، مردم به مرکز ولسوالی آمدن نمیتونن، مردم به مکتب رفتن نمیتونن. یک فاجعه بزرگ است. برای رفع این مشکلات نیاز به مواد خوراکه و نیاز به البسه و نیاز به یک چین اکسکاواتور است که بتونه تمام راهها را در اسرع وقت باز بسازه برای آبرین. د ژمي په پیلېدو او له فیض آباد سره د بدخشان د لرې پرتو ولسوالیو د لارو په تړل کېدو سره د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د کابو شپږو میاشتو لپاره خپلې ستونزې د تاجکستان له لارې هواروي. د خبرونو دوام له لږې شېبې ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. که څه هم د پوهنې وزارت د ښوونځیو د درسي کتابونو چاپ او پلور غیر قانوني اعلان کړی، خو لا هم د مزار شریف په بازارونو کې دا کتابونه پلورل کیږي. مزار شریف کې ځینې زده کوونکي وایي ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمښت له کبله اړ دي چې په لوړه بیه په بازار کې کتاب واخلي. زده کوونکي د پوهنې له وزارته غواړي چې دا ستونزه ورته حل کړي. دلته په مزار شریف کې د اسلام د 4م خلیفه مقبرې لویدیځه څنډه کې د درسي کتابونو د پیر او پلور بازار په تودېدو دی. زده کوونکي وایي ناچاره دي سوله بازار اړتیا وړ درسي کتابونه وپیري. صنف 8 هستم، صنف 8 16 دانه کتاب داره، 4 دانه رو میته، 12 تا دیگه نمیته، ما مجبور میشیم که بخریم. ما تقریبا 16 کتاب داریم، 16 تا که از 16 تا برای ما 4 تا الی 5 تا برای ما میته که دیگه تقریبا 10 تا یا 11 تا دیگهش میمونه که ما مجبور میشیم بخریم دیگه. احسان الله په بلخ کې د انجینری پوهنځي د 2م کال زده کوونکی دی او هغه د پوهنې څو درسي کتابونه چاپ کړي او دلته یې د پلور لپاره راوړي دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پوهنې وزارت د دې کتابونو چاپ او خپور منع کړی داسې وایي. وزارت معارف فقط گفته خرید فروش کتابی که خود معارف چاپ کرده ممنوع میشه. پشت سر کتاب نوشته است خرید فروش کتاب ممنوع است. نگفته چاپش ممنوع است. اگه چاپ از ممنوع می بود چرا صاف شده اینترنت ماندن؟ د ښوونکو په باور د درسي کتابونو کمښت د وخت د ضایع کېدو لامل کیږي او بلغاړه بیا زده کوونکي څه نشي زده کولی. کمبود کتاب در حساب به حیث مثلا در شاگرد بسیار یک تاثیرات منفی داره. زمانی که شاگرد کتاب نباشه شاگرد نمیتونه که درسای خود پیش ببره. له کلونو را پدې خوا په کوردننه او بهر د کتاب پلورنځیو له لوري درسي کتابونه چاپیږي او بازار ته د پلور لپاره وړاندې کیږي. اکثریت کتاب میخوایم، میگه ما کتاب نداریم، اولادای ما کتاب نداریم، ما خریدن نمیتونیم، سیروپ هم خریدن نمیتونیم، مشکل است. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو پر بنسټ له 1392 لمریز کال راهیسې هغوی له پوهنې وزارت درسي کتابونه نه دي ترلاسه کړي او د کتاب له کمښت سره مخ دي او دا د دې لامل شوی څو په بازارونو کې د درسي کتابونو پلور بازار تود شي. در پروسه آموزش 3 چیز حاصل است که یکی فضا و مکان بسیار خوب، یعنی مکتب که فضای بسیار زیبا داشته باشه و یکی هم معلم مسلکی و مواد ممد درسی که از جمله کتاب و دیگر لوازم لابراتوار هستند. په بلخ ولایت کې له 510 ډیر زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې ډیری دغه زده کوونکي د درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. زده کوونکي تمه لري څو په راتلونکي روزنیز کال کې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. زابل کې د ولایتي روغتون ډاکټران وایي دغلته د ورتلونکو ناروغانو له منځه د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات دی. ډاکټران وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه نږدې 210 داسې ناروغان ورغلي چې د زړه ناروغي لري او د ډاکټرانو په وینا دا شمېر د تیر کال په پرتله زیات شوی.
دا د زابل ولایتي روغتون دی. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 228 تنه د زړه ناروغان نوموړي روغتون ته وړل شوي دي. بدن پړسوب ورسره لري، بس یو دماغ او شي پرس بس له دغه تکلیف سي بالا نور موږ معلومات نه کیږي. ډاکټر ته سیور هغه څو پاکټه ګولې راکټي بیرته رخصت کو خو هغه ناروغي ورکه سوې نه ده، بس یو په ورا چاپاسي سرکای پروت بل ور راپورته سیاتي سانسي په میاس یا په جمعه کې د حمله واري پرورځي. نو حالات جریان خو دا زما خپل سره بدلېږي، د حمرات د بدن راپورته کېږي، مخ ته سوروالی راځي، کله ناکله سپیروالی یې راځي، په حالت ضعف کې یم. او بل داسې فکر پر راځي چې چا به راکېږي چې یوازې والی خوښوم زه بس یوازې. ډاکټران د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په دغه ولایت کې د زړه د ناروغانو شمېر زیات شوی دی. زابل ولایتي روغتون په سطح د روان 1999 کال په جریان کې موږ ته 228 ناروغان د قلبي امراضو له کبله مراجعه کړې ده چې له هغې جملې څخه 114 مریضان زنانه دي مردانه دي او 112 مریضان زنانه دي. د دې جملې مریضانو څخه موږ 40 مریضان چې دلته تداوي نه کېدله حالت یې وخیم و، له اول کومک وروسته دا موږ نور مجهزو شفاخانو ته لېږلي دي لکه کندهار او کابل. ډاکټران په دې باور دي چې ذهني فشار، د نشهیي توکو کارول، د وینې لوړ فشار، چاغښت او ډېر خوراک د زړه د ناروغیو لامل کیږي. متوازن غذایي رژیم اخیستل چې په هغه کې باید میوه‌جات او سبزیجات شامل وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا رایج ده چې اکثرا ډېر تمرکز په پروټیني موادو دي، یعنې غوښه ډېر استفاده کېږي یا شحمیات ډېر استفاده کېږي چې دا دواړه یو ریسک فاکتور دی، یو د خطر فاکتور دی د زړه د امراضو په خاطر. نو کوشش په دا چې منظم فزیکي فعالیت ولري، ښه متوازن غذایي رژیم ولري، او په څنګ کې که چیرې اعراض علایم ورته پیدا کېږي د زړه د امراضو چې هغه ستړیا ده، زړه ټکان ده یا د ځیګر درد ده، په دې کې د زر تر زره عاجل د خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي. د ځینو شمیرو له مخې په کال کې کابو 19 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې د زړه د ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان او ایران د ګډو همکاریو سندونو په اړه سالاته نږدې شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سند د لاسلیک لپاره په 5 کمیټو کې خبرې روانې دي او دواړه هیوادونه په 3 کاري کمیټو کې یوې سلا ته رسېدلي. د اوبو، کډوالو او کلتوري چارو په اړه کمیټو کې خبرې وروستۍ شوي دي. په دې اړه د بحث لپاره د چارو شلونکي نظیم سمون ته بلنه وکړې. سمون صاحب بېخي راغلاست پرون ته ماښام بخیر. که پیل دې وکړو چې د کوم هوکړې چې کېږي د کابل او تهران ترمنځ د 3 برخې دا دي چې اوبو او د غرض کلتوري برخه او ځینې نور مسایل، فکر کوئ چې څومره یو مثبت ګام دی یا پکې وارزوئ د لاسلیک یا تفاهم یا د تړون د دواړو لوریو ترمنځ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایران خو د اوبو له کمښت سره مخ ده، خصوصا د هلمند رود چې د ایران خراسان ته بهیږي. په دې برخه کې ایران د سخت وچکالۍ او اقلیمي بدلون له امله د اوبو له کمښت سره مخ ده او دغه د اوبو دغه کمښت سبب شوی چې له هغه سیمې زرګونه اوسېدونکي هم کډه وکړي. ایران له کلونو راهیسې د هلمند د اوبو د ویش په سر باندې اعتراض لري، که څه هم د 1983 معاهده چې دغه بیخي واضح ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د حقابې موضوع حل ده، ولی ایران تر خپل حق زیاتې اوبه غواړي. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حتی په یو غیر مستقیم ډول هم ګواښ وکړ چې موږ به د افغانستان پر وړاندې له ځینو احرامونو نه استفاده وکړو، ځینو وسیلو نه استفاده وکړو تر څو د هلمند په اوبو کې د ایران مشکل حل سي. خو په عین حال کې 2015 کې چې ولسمشر غني ایران ته سفر درلود، هلته دوی مختلفو برخو کې افغانستان او ایران هوکړه وکړه چې په مختلفو برخو کې به کاري کمیټې جوړوي چې سوداګرۍ برخه وه، د کډوالو برخه وه او د اوبو برخه وه. معلومه نه ده چې دوی کوم توافق ته رسېدلي ول. ایران افغانستان ته ځینې وړاندیزونه کړي وو چې که چیرې دوی افغانستان وکولی شي زیاتې اوبه ایران ته ورکړي، دوی په بدل کې د مهاجرینو ستونزه ده او هلته د ټرانزیټ ستونزه ده،
د کرنې په برخه کې ځینې هغه د امتیازات دي دا به افغانستان ته ورکړي. که چیرې داسې یو معامله کېږي نو دا باید ډېره شفاف وي او له خلکو سره شریکه سي. او که چیرې ایران له دې نه زیات حقابه یعنې هغه د هلمند د 1983 تړون نه زیات اوبه ترلاسه کوي نو دا د تړون نقض ده او افغانستان حکومت هم دا حق نه لري ځکه چې که چیرې بیا موږ د تړون تعدیل یا اصلاح ته ځو نو دا د پارلمان او د ولس مسله ده. که چیرې داسې یو ډیل معامله کېږي چې په هغه کې د دواړو هېوادونو ګټې خوندي وي نو دا هم باید له ملت سره شریکې سي. او بله مهمه خبره دا ده چې په تړون کې خو اوس مهال که چیرې موږ په تړون کې د اصلاحاتو یا تعدیل خواته نوي تړون ته ځو نو طبعا شرایط فرق کوي ځکه چې په کله چې په 1953 کې دغه تړون لاسلیک کېده خو هغه وخت کې شرایط یو ډول او اوس بل ډول دي. اوس د افغانستان ضرورت یا اړتیا چې ده د هلمند په سیند باندې له پخوا څو چنده زیاته سوې ده. یو د افغانستان اوسنۍ اړتیا ده یو هغه راتلونکې اړتیا ده. نو راتلونکې اړتیا ده چې افغانستان به په د هلمند په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړوي همدارنګه به هلته ځمکې خړوبېږي. د آینده تضمین لپاره باید داسې یو څه ولري زیرمې ولري. دقیقا نو افغانستان باید د خپل هغه د پلان ستراتیژیک پلان مطابق چې د اوبو مدیریت کوي د اوبو د مدیریت په برخه کې کوم پلان لري هغه باید په پام کې ونیسي او داسې اوبه داسې بل ویشته لاره هواره نه کړي چې هغه کې د افغانستان زیان وي. یوه بله مسله هغه جدیت ته په پام سره چې څومره جدي اړتیا ده په اوس کې په ایران کې موږ تاسې بحثونه د چارواکو خبرې ګورو چې هلته هغوی د اوبو د خوراک کمښت سره مخ دي او اړ دي چې هره معامله له یو هېواد سره وکړي. یعنې فکر کوئ چې دلته به داسې یو د معاملې په برخه کې کومه سیاسي لوبه خو به نه وي شوې چې مثلا که چیرې د افغانستان حکومت له ایرانه غوښتي وي چې طالبان ورسره خبرو ته کښېنوي د سولې خبرو ته په بدل کې به دوی د اوبو په برخه کې داسې کومه معامله ورسره کوي. فکر کوئ دا امکان نشي رادلی ځکه افغانستان ډېر اسیب پذیرۍ لري. جواد ظریف چې څو میاشتې مخکې خبره کړې وه چې ایران به له ځینو اهرامونو نه استفاده وکړي وسیلو نه ممکن د طالبانو مسله وي ځکه چې موږ ولیده چې په سلما بند په څومره مشکلاتو باندې جوړ سو د انسانانو د وینو په بدل کې مو هغه جوړ کړ. داسې میاشت به نه وه چې په دې بند باندې برید نه کېده اوس هم تر تهدید لاندې ده. همدارنګه د کمال خان بند چې څو موده مخکې د رسنیو له لارې راپورونه خپاره شول اوه اته سرتیري هملته شهیدان شول وسله والو پرې برید وکړ نو دا یو فشار په توګه ترې استفاده کېدی شي د طالبانو سره سولې خبرې هم د دې یوه برخه وي. د کډوالو ډېره لویه دا مسله چې ده د افغانستان یو لوی اسیب پذیري چې دا هلته افغان کډوال دي. نه یوازې ایران پاکستان هم داسې کوي کله کله که تاسو لیدلي وي کله چې د امریکا نوې ستراتیژي پاکستان په وړاندې اعلان کړه نو پاکستان یې په غبرګون کې هلته په افغان کډوالو باندې فشار راوړه. نو دا هغه څه دي چې رښتیا هم په حساب په اصطلاح زموږ د خوږ ګوتې نه نیسي ګاونډیان زموږ پر وړاندې استفاده کوي ولې په ټوله کې اوبه باید حکومتونه دا په یاد ولري چې اوبه د 20مې پیړۍ نفت دي. په 20مه پیړۍ کې د سیاست مهم ډاینامیکونه چې نفتو په 20مه پیړۍ کې اوبه دي او هغه هم خوږې اوبه او دا هم باید په پام کې ونیول سي چې د هلمند د اوبو د کاسې هغه ظرفیت چې 10 کاله مخکې اوس نه ده ځکه اقلیمي تغییراتو ډېر سخت د اوبو کچه راکمه کړې ده ډېره مننه سمون صاحب. وبخښئ ستاسو خبره مې ونیول پاس په سر راټول کړو یعنې څومره باور شته د افغانستان پر حکومت باندې په چارواکو باندې چې دوی به لکه چې مخکې تاسې وویل خپل راتلونکي ته په پام داسې یو هوکړه ورسره لاسلیک کړي او هغه تیر سندونه هغه باید نقض نه شي. څومره باور شته چې دوی به د خپل ولس ته لومړیتوب ورکړي او داسې څه به وکړي چې خپل راتلونکی یو کار کېدای شي چې موږ له ایران سره د اوبو تجارتي تړون لاسلیک کړو هغه اوبه چې موږ نه استفاده کړو اضافه دي زموږ له اړتیا نه زیات هغه باید ایران باندې خرڅ کړو په مقابل کې پیسې واخلو او یا داسې وکړي چې ایران دې په بدل کې افغانستان ته ځینې امتیازات ورکړي لکه هلته افغان سوداګرو کروندګرو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې د ایران په خاوره کې دوی خپله کښت وکړي یا همدارنګه د ټرانزیټ په برخه کې د افغانستان ته فوقالعاده امتیازات ورکړي تر څو داسې سي چې دغه معامله دوه اړخیزه وي نه یو اړخیزه د دواړو هېوادونو ګټه پکې خوندي وي. او بل د افغانستان باید د خپل د هلمند د سیند هایدرولوژیکي کرکټر دغه مخکې چې ما یادونه وکړه اوس اقلیمي بدلونونه چې دي دا د اوبو په کمښت باندې فوقالعاده تاثیر لري او د هلمند د اوبو کچه ډېره راټیټه سوې. حکومت په نوې معامله کې باید دغه فکټور ته هم زیاته توجه وکړي چې هسې نه چې افغانستان زیانمن شي او همدارنګه په هغه سیمه کې چې کوم نفوس پروت ده په دې باندې متکي ده هم په اقتصادي ټولنیز لحاظ هغه هم باید په پام کې ونیول سي. او بل دا چې
په پخواني تړون کې چې 1993 کال تړون ده په دې کې زه فکر نه کوم چې هیڅ ډول بدلون ته اړتیا وي ځکه هغه ډېر واضح تړون ده او هلته هغه د اوبو نړیوالو قوانینو له نظره کوم ویش چې سوی ده هغه ډېر عادلانه او منصفانه ده ایران نو چې تر ډېر زیات اوبو ته اړتیا لري نو دا خو موږ نشو کولی چې د هلمند ټول سیند دوی ته خوش کړو ځکه افغانستان هم اړتیا 80% د هلمند په رود باندې چې دغه افغانان متکي دي پاتې 20% چې دغه ایران نو همدغه اړتیا ته په کتو د هلمند د اوبو دغه اوسنی ویش معقول او د افغانستان حکومت باید دغه ته ډېره مننه د چارو شنونکی نظیم سمون هرکله راشد او درنو لیدونکو د خبرونو دوام وروسته له هغو چې اسدالله خالد د دفاع وزارت چارسنبالي وزیر په توګه کار پیل کړی په لومړني ولایتي سفر کې فاریاب ته تللی او د دغه ولایت امنیتي وضعیت یې ارزولی له خالد سره چې د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې مشر متین بیګ هم مله وو ویلي دي چې فاریاب کې د پیل شوو عملیاتو په لړ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي ښاغلی خالد وایي تر هغو به پر طالبانو نظامي فشار وي چې دا ډله د سولې خبرو ته کیږي د ملي دفاع سرپرست وزیر لومړنی ولایتي سفر د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې رئیس متین بیګ ورسره مله و فاریاب ولایت ته په سفر کې امنیتي وضعیت له نږدې تر ارزونې لاندې ونیو خالد د طالبانو پر څو سیمو د هدفي بریدونو مشري هم وکړه چند روز آخر عملیات‌های بسیار خوب داشتیم روی وضعیت امنیتی ولایت فاریاب و تداوم از این عملیات‌ها باز شد و یک جمله دیدار بسیار خوب الحمدلله اردوی قهرمان ما پلیس قهرمان ما منصوبین امنیت ملی ما بعد از چند ساله که ما نبودیم وقتی که باز میبینیم با یک احساس بهتر با تجهیزات بیشتر و با تعلیم و تربیه خوبتر بسیار خوبتر است بیشتر آماده دفاع و خارج شدن از شکل دفاعی به تعرضی و راندن دشمنان هستند دغه چارواکي د فاریاب والي او په دې ولایت کې د پوځي او نظامی چارواکو سره لیدکاته وکړل او په دې ولایت کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته د درنو زیانونو او د امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې وستایلې بخش اعظم از تلاش‌های ما بود که بتوانیم اداره محلی را قوی بسازیم با آمدن والی صاحب با حمایت جناب وزیر صاحب حال وضعیت رو به بهبود است تا ما از خبر شدیم تا حدود 54 نفر چقدر طالب کشته شده فاریاب شاهد ناامنی‌های بسیار گسترده بود در این ماه‌های اخیر اما در این هفته‌های اخیر قطار اکمالاتی ما رسید و نیروهای امنیتی ما برای 6 ماه آینده اکمال شدند و نیروهای کماندو و حمایت نیروهای حمایت قاطی به شهر میمن آمدند د ملي دفاع وزارت سرپرست ټینګار کوي چې د فاریاب امنیتي وضعیت او په دې ولایت کې پراختیایي پروګرامونه د حکومت او امنیتي ځواکونو له بنسټیزو لومړیتوبونو دي شعار ما به خاطر آوردن صلح در افغانستان است تا وقتی که دشمن به لجاجت خود دوام بده این فشارها باقی خواهد ماند و عملیات چند روزه که در اینجا جریان داره و دهاتا از سرکرده های مخالفین د فاریاب از بین رفته د هېواد د ملي دفاع وزارت سرپرست د میمونې اندخوی لویې لارې په اړه هم خلکو ته ډاډ ورکړ او په وینا یې چې د دې لارې د امنیت ټینګښت لپاره کافي ځواکونه او کړنلارې چمتو شوي دي چې په ګټنه به یې د طالبانو له شتونه پاکه شي د هرات د ولایتي شورا ځینې غړي وایي دغه ولایت کې د آبادۍ پروژو په پلي کېدا کې ښاروالي بېغوري کوي هغوی وایي که څه هم د ښاروالۍ بودیجه کې 300 میلیونه افغانۍ شته خو د دغو پروژو پلي کېدا لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی د هرات د ښاروالۍ عواید شاوخوا 600 میلیونه افغانۍ دي د هرات د ښاري شورا غړي د ودانیزو پروژو په عملي کولو کې د هرات ښاروالۍ پناه غړي کوي دوی وایي که څه هم د ښاروالۍ له بودیجې 300 میلیونه افغانۍ موجودې دي خو د پروژو په عملي کولو کې هیڅ اقدام نه ترسره کیږي نگرانی کلانتر اینه که از مجموع پولی که جمع‌آوری شده نزدیک به 300 میلیون افغانی پول نقد در اکانت شهرداری موجوده که مصرف نشده. د هرات ښاروالۍ عواید کابو 600 میلیونه افغانۍ و او نیمایي دغه بودیجه په داسې حال کې نه ده مصرف شوې چې د دې ولایت د ځینو اوسیدونکو په وینا د دغه کار په بیلابیلو برخو کې ډېری پروژې نیمګړې پاتې دي.
شما میبینید که کار زیربنایی یا کار سرک، کار جاده به اساس قانون انجینری و مسلکی تکنیکی کار نمیشه. از یک طرف احتمال داره باران ها بیاید، از یک طرف احتمال داره که سردی هوا از بین ببره. 200 متر طول زمین که چغور کردم زمین به شولی خورده. کشاورز صاحب محترم میگه که 3 میلیون دیگه این بروجه لازم داره. کشاورز صاحب میگم فعلا بروجه ازی به ما موجود نیه. هیچ جورم که کندم طول نمی 500 متر خونه ها مسکونی مردمه که بیشتر خونه ها شکست کرده. خو د هرات ښاروالۍ وایي تر هغه چې د ښاروالۍ بودیجه د ولسمشر منظوري ونه لري دوی د هغې د مصرف صلاحیت نه لري. ښاروالۍ هرات بودجه داره ولی صلاحیت مصرف از اون نداره. چون به پایان ختم سال مالی رسیدیم و باید بودجه به منظوری شخص جناب رئیس جمهور ارسال بشه. په سمه توګه د هرات ښاروالۍ د بودیجې د نه لګولو په اړه نیوکې په داسې حال کې چې څه موده مخکې د دې ولایت اوسیدونکو د سړکونو د پخولو په برخه کې د ښاروالۍ د ناغړۍ پر خلاف اعتراض وکړ. بهرني خبرونه له لږې شېبې ځنډ وروسته. او له نړۍ دا چې ایران وایي اروپایي ټولنه له ایران سره په هغه سوداګرۍ کې سوکه مخته ځي چې د ډالرو پر ځای نورو پیسو باندې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له همدې کبله تهران د سوداګرۍ نورو لارو ته مخه کړې. جواد ظریف چې نوي ډیلي ته تللی چین، هند او روسیه هغه هیوادونه بولي چې تهران غواړي سوداګریزه راکړه ورکړه ورسره پراخه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل سفر کې له اروپا سره د راکړې ورکړې د اسانتیا بهیر له ټکنیوالي او پر یورو نیوکه وکړه. هغه وایي تهران د دې بهیر د پیل په تمه نه پاتې کیږي او د خپل سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره نورې لارې چارې لټوي. په داسې حال کې چې موږ د اروپایانو د وړاندیزونو طرحې په اړه له هغوی سره کار کوو د هغوی په تمه نه یو. موږ د خپلو دودیزو همکارانو د بیلګې په توګه له هند، چین او روسیې سره کار کوو او د خلکو په ګټه دغه کار ته دوام ورکوو. په همدې حال کې د هند کابینې یو وزیر وایي دواړه هیوادونه کولی شي څو د هندۍ پیسو په واسطه د راکړې ورکړې ترڅنګ د توکو راکړه ورکړه په نیمو توکو ترسره کړي. د هند حکومت ایرانی بانکونو ته اجازه ورکړې څو په هند کې خپلې نمایندګۍ پرانیزي. دغه نمایندګۍ به د 3 میاشتو په موده کې ممبئی کې پرانیستل شي او راکړه ورکړه به اسانه کړي. بهرنیو چارو وزیر ماته د راتلونکي لپاره ډیر وړاندیزونه درلودل. هغوی فولادو او په ځانګړې توګه د اوسپنې پټلۍ فولادو او میټرو ماشینونو ته اړتیا لري. د دې په بدل کې ایرانیان حاضر دي څو سره په کمه بیه هند ته صادره کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیر میلادي کال په میاشت کې د ایران له اتومي تړونه ووت او پر تهران د واشنگټن بندیزونه بیا ولګول. خو هند له هغو هیوادونو ده چې د یوې مودې لپاره اجازه لري څو بې له دې چې جریمه شي له ایران سره راکړې ورکړې ته دوام ورکولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اردن، مصر، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته په 2 ورځني سفر وتلی. د ریپورټونو له مخې پامپیو به د دغو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان، سوریې او یمن په اړه خبرې وکړي. او د ترکیې انقره کې د هغو 28 کسانو محاکمه وشوه چې ترکیه کې د روسیې د سفیر وژنه باندې تورن دي. د 2014 کال د دسامبر په 19 نیټه ترکیه کې د روسیې سفیر د ترکیې د پولیسو یو افسر لخوا هغه مهال په ډز ووژل شو چې یوه خبري کنفرانس ته یې خبرې کړې. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه د کرنې او اوبولګونې وزیر وایي په کور دننه د جلغوزو د پروسس اسانتیا برابرولو سره به د هیواد د جلغوزو صادرات زیات او ارزښت به یې په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نصیر احمد درانی وایي هغه پانګوال چې د جلغوزي د پروسس برخه کې پانګونه کوي د کرنې وزارت به ورته ځمکه او پیسې ورکړي. ورته مهال د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د همکارۍ د افغانستان له جلغوزو نور هیوادونه ګټه کوي. دغه پروګرام په کرنې او اوبولګولو وزارت کې د جلغوزو د پروسس برخه کې د پانګاچونې د جلب په موخه جوړه شوې ده. د کرنې او اوبولګولو وزیر وایي دوی د جلغوزو د پروسس برخه کې د پانګاچونکو لپاره زمینه برابره کړې ده. تاسو مارک پانګونه وکړئ او خلک دواړه متضی ته واڅو چې د ملي شتمنۍ په ساتنه کې موږ سره کومک وکړي او دې ساتنې لپاره موږ پلانونه لرو. موږ غواړو قورې ورته جوړې کړو، دوی ته یې کښېنوو او حاصل هم د دوی وي.
د کرنې او بولګولو وزارت غواړي څو په راتلونکي لمریز کال کې د جلغوزو صادرات له 1100 ټنو 15 ټنو ته ورسوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د دې میوې په پروسس او بسته‌بندی برخه کې پانګه اچونه وشي نو عواید به یې څو چنده زیاد شي. اگر ما بخواهیم با سرمایه‌گذاری اندک روی ایجاد فابریکی از او میتونیم امو تقاضا را مرفوع بسازیم، به مو معیار بسته‌بندی کنیم و لیبلینگ و برندینگ افغانستان هم بالای از او بزنیم. په همدې حال کې یو شمېر پانګه اچوونکي د جلغوزو د پروسس برخه کې د پانګه اچوونکو د ستونزو پر حل ټینګار کوي. نو زموږ د اتحادیې د افغانستان د جلغوزې اتحادیې د غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې یو استراتیژیک پلان لمخې موږ تاسو ټول دولت او هغه تجاران چې پانګونه کوي لاړ شو. افغانستان سږکال د 540 میلیونو په ارزښت 1100 ټنه جلغوزه صادره کړي، په داسې حال کې چې په 1315 لمریز کال کې د جلغوزو صادرات 310 ټنه او په 1306 لمریز کال کې 400 ټنو ته رسیده. د هرات ولایت سرپرست وایي د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ لارې دریم پړاو بشپړ شوی او ډېر ژر به ګټنې ته وسپارل شي. محیدون نوري وایي ډېر ژر به د همدې اوسپنې پټلۍ 4م پړاو پیل شي او د افغانستان او ایران ترمنځ به سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته او د لګښتونو کچه کمه شي. د هرات خواف اوسپنې پټلۍ د درېیمې کرښې د جوړېدو کار بشپړ شوی او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغان او ایراني حکومت مشرانو په ګډون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې اوسپنې پټلۍ 18 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی چې د هرات د غوریان ولسوالۍ روزنک سیمې ته رسیږي. هرات خواف تقریبا میتونیم گفته که آماده بهره برداری فاز سوم هست. برای فاز چهارم از ما بودجه داریم. ما با وزارت فاید عامه و ریاست عمومی خط آهن دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان 6 ماه گذشته بسیار فشرده با همکارانمان کار کردیم. د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د کار پرمختګ د خصوصي سکتور د خوښۍ لامل شوی. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د اوسپنې پټلۍ دغه کرښه د صادراتو او وارداتو برخو کې د اسانتیاو سربیره د سوداګریزو توکو د لیږد په کموالي کې هم مرسته کولی شي. خط آهن خواف هرات هم که امتداد آخری از او یعنی به شرک صنعتی هرات وصل میشه و اگر این تکمیل میشه به مراتب میتواند تاثیرات بسیار مثبت هم روی اقتصاد کشور و هم روی صادرات و واردات ما به وجود بیارد. د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ 191 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 4 برخو ویشل شوې ده چې د دې کرښې 3 برخې 114 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی او 4مه برخه د ایټالیا په مرسته جوړیږي. د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ له لویو ګډو پروژو ده چې افغانستان د ایران له لارې لاروپا سره نښلوي. او سم د لوبو برخه د هېواد د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال سایلي لوبډلې او د فوټسال لوبډلې ځینې روزونکي او لوبغاړي وایي چې له هېواده د باندې له رسمي سیالیو او تمریني کلبونو پاتې دي. هغوی وایي د فوټبال فدراسیون کې وروستۍ ستونزې د همدې کار لامل شوی. لوبغاړي له لوی څارنوالۍ غواړي چې د څېړنو پایله له دوی سره شریکه کړي. د فوټبال، ساحلي فوټبال او فوټسال ملي لوبډلو یو شمېر روزونکي او لوبغاړي دلته راټول شوي او وایي د فوټبال فدراسیون کې د رامنځته شویو ستونزو له امله دوی د رسمي او تمریناتي سیالیو له بهیره پاتې شوي دي. په همدې حال کې دوی له لوی څارنوالۍ هم غوښتنې لري. ما با مشکلات خیلی جدی مواجه شدیم در ارتباط با پیشبرد برنامه‌هایی که فدراسیون روی دست داشت مطابق با جنتری کاری سالانه خودش. از شرکت تیم‌های ملی ما در مسابقات آسیایی و همچنین پیشبرد برنامه‌های آموزشی و مسابقات داخلی. از روی سارنوالی آمدن، هیئت آمدن بررسی کردن. چرا نتایج اعلان نمی‌کنن؟ تا چی وقت ما میتو آشفته باشیم؟ تا چی وقت ما صدمه ببینیم، قربانی داده بریم؟ هر چی که موضوع طول بکشه دخترها بیشتر قربانی میشن. خلوی سارنوالی داسې لیدلوری لري. بعد از اینکه 5 تن از مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان با حالت تعلیق در آمدن و تعداد زیاد از اینا هم ممنوع الخروج شدن، بحث اداری و بحث پیشبرد امورات فدراسیون برمیگرده به خود فدراسیون که به اساس قوانین، مقررات و طرز العملایی که دارن اونا باید تنظیم بکنن.
په همدې حال کې لوبغاړي وایي د دې بهیر دوام به له سرحده بهر د ښې پایلو لاسته راوړنو پر سیالیو منفی اغیز لرلی شي. منظورم از همگی است که فوتبال افغانستان به 15 سال پیش 17 سال پیش بره که تیما بره صرف حضور خود داشته باشه و تیمای دیگه بالایش گلای خود پوره بکنه. پس به می روند ادامه باید بدیم و اگر نه که میخوایم که فوتبال رشد بکنه و به می رشد کمیال داشته و می رشد خود ادامه بکنه ادامه بده باید تصمیم زودتر بگیریم. از مقامات ریاست جمهوری و لوی سارنوالی خواهش میکنیم که نمی نتیجه که از بررسی های گرفته زودتر اعلان کنه تا که در این سردرگرمی که ما هستیم زودتر برای ما هیچ بودجه نداریم. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د رئیس مرستیال او سکرتر جنرال په ګډون د فوټبال فدراسیون د 15 غړیو دندې د فوټبال د پخوانیو ځینو غړیو له لوري د جنسي ځورونې په تورونو د لوی څارنوالۍ له لوري وځنډېدې. له تاسو څخه د لیدونکو او له خپل ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو بخیر.